بسم الله الرحمن الرحیم. راځو خپل د 5م لیکچر جاوا پروګرامینګ ژبې ته. د جاوا پروګرامینګ ژبه نو لکه څنګه چې موږ تېر درس کې موږ د ارتمیټیک یا هم ریاضیکي عملیو باندې کار وکړي چې جمع منفي ضرب تقسیم او همدارنګه باقي مانده وو. راځو نن په یو بل موضوع باندې بحث کوو چې هغه چې شنې زموږ یونیر اپریټر دی، یعنې موږ پر یونیر اپریټران باندې کار کوو. زموږ دویم برخه چې شته دوم اپریټران په کلاسیفیکیشن کې دوم چې شته یونیر اپریټرز دي. دغه ورسته بیا ریلیشن اپریټرز وایي، لاجیکل وایي، اساینمنټ، کنډیشنل بیت وایي او شارټ هینډ. دا ټول پرله پسې یو پر بل پسې بیا وایو انشاءالله. راځو اوس چې شي وایو یونیر اپریټرز یا هم یو عملوند عملیې، یعنې یوازې پر یو آپرینډ باندې عملیه اجرا کوي. مثلا زه لرم لس ذخیره کوم په یو وریبل کې. یو وریبل هغه کانټینر دی چې قیمتونه ذخیره کوي، نو دا وریبل نوم ورکوم مثلا ایکس. که چیرې زه په دا ایکس یو آپرینډ کې غواړم عملیه اجرا کړم، نو موږ څه کوو؟ یو د دغه یونیر اپریټران څخه استفاده کوو. نو وایي یونیر اپریټرز are operators that only require one operand. یونیر اپریټران وایي هغه اپریټران ته ویل کېږي چې یوازې یو آپرینډ یعنې یوازې یو عملوند ته ضرورت لري. But the unit operators are used without an assignment operator. لکه څنګه چې موږ غواړو چې په جمع کې که غواړو یو عدد سره یو عدد مثلا د یو په اندازه اضافه کړو، د یو په اندازه کم کړو، یا هم یو عدد ورسره جمع کړو یا منفي کړو، نو موږ باید یو مساوي هم ورکړو. مثلا ورته وایم چې ا جمع یو، نو مساوي کېږي چې څه ده؟ مثلا وایو ا جمع یو، که چیرې ا لس جمع یو 11، نو دلته مساوي علامت په هغه صورت موږ مساوي علامت ته ضرورت لرو. لیکن په یونیر اپریټر کې موږ مساوي علامت ته ضرورت نه لرو. They simply perform their operations on a single variable, changing its value appropriately. نو یونیر اپریټران یوازې څه کوي؟ په دغه وریبلونو باندې عملیې اجرا کوي. یوازې دغه وریبل یوازې چې شي سنګل وریبل وي او د هغه قیمت ته چې شي تغییر ورکوي. نو په یونیر اپریټران کې موږ څلور ډوله یونیر اپریټران لرو چې یو چې شي پلس، یا هم موږ ورته پازیټیو وایو، یا هم مثبت وایو، بل منفي، بل هم مثبت، بل هم منفي. په مثبت کې نو وایي the plus operator refers to the positive value. یعنې که چیرې مثلا زه غواړم چې د یو قیمت یا هم د یو اکسپریشن دا وښیم چې دا اکسپریشن یا قیمت یو مثبت یا پازیټیو قیمت دی، د هغه لپاره زه چې استفاده کوم جمع یا هم مثبت علامه استعمالوو، ساین استعمالوو. نو مثلا اگزامپل مې ورکړی دی انټ ا مساوي کېږي د پلس 10 سره. بل منفي، دا ماینس اپریټر refers to the negative value. دا وایي د څه لپاره استعمالیږي؟ د یو منفي والیو لپاره، یعنې د یو هغه والیو یا هغه قیمت یا هغه اکسپریشن چې منفي قیمت لري یا قیمت چې منفي دي. مثلا زه وایم انټ ا مساوي کېږي د منفي 10 سره، نو مخته موږ منفي ورکو یا مثبت ورکو. لکه تاسو وینئ دلته یوازې موږ یو وریبل لرو چې په دغه وریبل باندې دا یونیر ماینس څه به شوې ده؟ استعمال شوې ده. پلس increment operator to increase the value of operand by 1. دا هغه increment operator دی یا هم هغه operator دی چې څه کوي؟ د وریبل قیمت یا د هم د یو والیو قیمت د یو په اندازه اضافه کوي. نو د هغه لپاره موږ استفاده کوو جمع. لکه دلته تاسو وینئ انټ ا مساوي کېږي د 10 سره. نو که غواړم چې ا ته یوه اضافه کړم، نو هغه لپاره زه څه استعمالوم؟ ا پلس چې دا ته موږ څه وایو؟ پاست فکس وایو. بیا راځو بل پلس ا، دا ته موږ څه وایو؟ پریفکس. موږ وروسته بیا د پاست فکس او پریفکس دواړه باندې وروسته بیا بحث کوو، خو اوس لپاره دا دواړه څه کوي؟ یو عملیه اجرا کوي، یعنې دواړه ا ته د یو په اندازه اضافه کوي. همدارنګه ماینس که چې ماینس یعنې چې decrement operator to decrease the value of operand by 1. یعنې څه کوي؟ د یوه په اندازه زموږ د والیو څه کوي؟ د یو په اندازه کموي. مثلا که چیرې زه 10 لرم، ا ماینس یعنې د یو په اندازه کم کړو، نو څه کېږي؟ نه. یا هم ماینس ا، دا ته موږ پاست فکس وایو او دا ته څه وایو؟ پریفکس.
راځو وروسته پروګرام ته مثال ته راځو چې دا مثال باندې بیا د خیر سره اوس به کار وکړو. موږ د یونیټي په نامه یونیټي اگزامپل په نامه موږ یو کلاس لرو، پبلیک کلاس یونیټي اگزامپل. هغه وروسته خپل د مین دننه موږ راځو دوه وریبلونه لرو. یو وریبل مو ایکس دی چې قیمت څو دی؟ 0. بخښه کوئ قیمت 5 دی. بل وریبل لرو د وای په نامه او قیمت څو دی؟ 0. موږ دلته پرنټ کړي دی وای سیستم ډاټ اوټ ډاټ پرنټ ال ان وایو چې شو وکړه ایکس او وای دواړه موږ ته پرنټ کړي یوازې. نو وای ایکس اینډ وای آر یوازې خپله ایکس ماته پرنټ کړي. دا خو زموږ د کنکټینیشن شو. د بل سټرینګ سره هم کنکټینیشن همدارنګه اینډ پرنټ کړي، بیا وای قیمت پرنټ کړي. بیا راځو دلته څه کوو؟ ایکس ته یو اضافه کوو، لیکو ایکس پلس پلس سیستم ډاټ اوټ ډاټ پرنټ ال ان ایکس ریزلټ ان ایکس. یعنی ایکس کله چې دغه عملیه اجرا سو نو موږ ته دغه قیمت ښکاره کوي 15 دی چې یو اضافه څو کېږي 6. راځو برته وایم سیستم ډاټ اوټ ډاټ پرنټ ال ان ریسیټینګ ایکس بیک ټو 5. اوس راځم برته ایکس ته چې کوم 15 ورکوم، د هغه لپاره لیکم ایکس مساوي کېږي څه سره؟ 15 سره. لکه دلته تاسو وینئ ما ایکس ته یو اضافه کړي چې څو کېدله 6، بیا برته هغه قیمت ورکوم 15 نو برته څه کېږي؟ 15 کېږي. راځو دا یو لاین داسې پرنټ وکړو، بیا راځو لاندې دغسې پر وای باندې عملیه اجرا کوو. په وای کې یو وای باندې یو اضافه کوو، بخښه کوئ وای مساوي کوو د څه سره؟ وای مساوي کوو ایکس پلس پلس. یعنې موږ څه وکړه؟ ایکس ته یو اضافه کړه چې هغه مثلا 15 ته یو اضافه کړي 6 کېږي، په وای کې ذخیره کړه. وایي دلته وای مساوي کېږي ایکس پلس پلس وای پوسټ فکس ریزلټ اس ان ریزلټ. دا ته موږ چې وایي پوسټ فکس وایي ځکه چې د ایکس څخه وروسته دی. نو وایو سیستم ډاټ اوټ پرنټ ال ان ایکس از یو اول پله موږ ایکس پرنټ کوو د ایکس قیمت، د هغه وروسته سیستم ډاټ اوټ ډاټ پرنټ ال ان د هغه وروسته د وای قیمت پرنټ کوو. راځو بیا وایم وای مساوي کېږي پلس پلس ایکس، دا ته موږ چې وایي پریفکس وایي. نو وای مساوي کېږي پلس پلس ایکس پریفکس ریزلټس ان. اوس موږ غواړو چې د ایکس پلس پلس او پلس پلس ایکس ترمنځ فرق ودروښیو، نو همدې لپاره پوسټ فکس او پریفکس ترمنځ فرق اوس به وګورو. نو وایو ایکس مساوي کېږي ایکس قیمت پرنټ کوو، بیا وای مساوي کېږي د وای قیمت پرنټ کوو، بیا لاین پرنټ کوو. نو زموږ پروګرام ختمیږي. که چېرې تاسو کوم پوښتنه ولرئ if you have any questions please ask in comment section. زموږ کومنټ په برخه کې تاسو کولی شئ څه وکړئ؟ خپل پوښتنې وکړئ. راځو اوس په دا پروګرام باندې عملي کار کوو.